غواړئ لیکوال شئ؟ څو لارښوونې. د ټلویزیون لیدو پر ځای هر څومره چې کولی شئ مطالعه وکړئ. که غواړئ لیکوال شئ 2 کړنې ترسره کړئ، ډیر ولولئ او ډیر ولیکئ. کله کله حتی حوصله هم نه لرئ، باید لیکلو ته دوام ورکړئ. تر ټولو مهم موضوعات هماغه دي چې په اړه یې غږیدل تر ټولو سخت او ستونزمن دي، داسې چې نور ستاسې احساسات کمرنګ کوي. د دې موضوعاتو له لیکلو شرمیږئ. د قیدونو کارولو او اوږدو پاراګرافونو له لیکلو ډډه وکړئ. کله چې لیکل کوئ له نړۍ سره اړیکه پرې کوئ. هر څه چې مو ذهن ته رسیږي ویې ازمایئ. اړینه نه ده څومره ستړي کوونکي، عادي، عجیب او غریب یا سپین سترګي وي. که مو په درد وخوړل شول خو ښه ده، که نه نو لرې به یې وغورځوئ. هره ورځ لیکل وکړئ.